قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ به وئ. د کوټسنګي سیمې ته راغلي یو د کابل ښار او دلته هم د اطفایي لوی ریاست کارمندان راغلي دي تر څو په دوکانونو او هټیوالو باندې د آګاهۍ پاڼې وویشي، تر څو وخت په وخت چې کله د وروژنې پیښې کیږي په 101 شمېرې ته زنګ ووهي او تر څو یې مخنیوی وشي. کړو به تل خدمت خدمت، کړو به تل خدمت خدمت د غازي ګران خراسان انشاءالله. ګرانو هیوادوالو، ستاسو د ځان او مال ساتنه زموږ ملي دنده ده. دشت غرونه او بیبان، دشت غرونه او بیبان وطن زمونږ. د کورنیو چارو وزارت د بیړنیو پیښو په وړاندې مبارزې او وروژنې عمومي ریاست په هیواد کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو په ځانګړي ډول په ښار کې د اور لګېدنې د مخنیوي لپاره نن ورځ د پیښو د وروژنې د مخنیوي په خاطر یوه خبري خبرتیا خپره کړه. د کابل ښار کوټسنګي بازار دوکاندارانو او اوسیدونکو ته د پیښو په وړاندې خبري کمپاین پیل کړ. آباد بکړو دشت غرونه او بیبان، دشت غرونه او بیبان. د کورنیو چارو وزارت د پیښو او وروژنې عمومي ریاست معاون ښاغلی مولوي محمد یوز ابوبکر د کابل ښار له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په یاد شوي خبرتیا کې امنیتي ټکي په پام کې ونیسي. ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه در تشکیلات خود یک آمریت داره به نام آمریت آگاهی عامه. ما قبلا هم بار در سطح کشور کمپاین های آگاهی دهی داشتیم به هموطنان خود موضوعات ایمنی که از وقوع حوادث جلوگیری میکنه به سمشان رساندیم. بار دیگه امروز در ساحه کوته‌سنگی قرار است یک کمپاین آگاهی دهی برگزار نماییم به خاطر جلوگیری از آتش سوزی ها و دیگر حوادث و واقعه. همه واقعات و آتش سوزی که در شهر کابل و دیگر نقاط کشور صورت گرفته اکثریتشان از طریق شماره 101، چون که ما بار از طریق رسانه ها به سمع همه ملت، دکانداران، مارکت داران و پمپ استیشن داران رساندیم که برای کل مردم معلوم است که لنبر اصلی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایه لنبر 101 هستند. از این طریق مردم زنگ زدن، باز در اسرع وخت رسیدگی صورت گرفتن. قدرمنو لیدونکو، د وروژنې له یو سرتیري سره مو نن په دې اړه باندې غږیږو چې دوی دغه پروګرام څنګه په لاره اچول سوی دی او څه هدف یې دی. ستړي مه شئ، ښه راغلاست. خیر اوسئ ورور، ژوندی اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جان محمد سیدزاده یم، یو تن د پیښو ته د رسېده او د وروژنې لوی ریاست د عملیاتي قطعې غړی. څه پروګرام دلته نن په لاره اچولی دی چې تر څو تاسو وغواړئ چې دا خلک خبر سي او نورې پیښې داسې منځته رانسي؟ نن یو قسم آګاهینامې وې پوزیشن او دم توضیح کړو دغه دوکانونو ته، دغه کوټسنګي بازار ته راغلو. د هغې په تعقیب مخکې موږ دغه کابل منډوي ته او دغه لسې مریم ته بعضې د ښار بعضې حصو ته هم توضیح کړی و دغه آګاهینامې، او نن هم نوبت ده د کوټسنګي د دوکانو دغلته راغلو. د مارکیټو دوکانو ته هم توضیح کړو دغه آګاهینامې. انشاءالله اوس هم کار جریان لري، د همدغه په دغه هڅه کې یو. همدارنګه د کابل ښاریان هم د پیښو په وړاندې مبارزې ریاست دغه کړنه ستایي او له اقداماتو یې خوښ دي او دا ډول څرګندونې کوي. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستید؟ زنده باشید. قربانت. اسم احمد رسول، یکی از دستفروشان کوته‌سنگی. این کدام اقدام که ریاست اطفایه آغاز کرده شما چه خوشحال هستید؟ ما بسیار زیاد خوشحال هستیم دیگه. تشکر میکنیم از ریاست اطفایه که فعالیت‌های خود آغاز کرده که زودتر فعالیت خود آغاز کنه، که به خاطر که مثلا یک جای حریق میشه، در میگیره، آتش میگیره، به زودترین فرصت خود برسانه و هر مارکتی که باشه خاموش کنه. ما بسیار ازشان خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. اینمی شماره 101 کی است؟ بله. شما خو آگاه نبودین که از ریاست اطفایه هستم؟ حالی آگاه شدیم؟ نه خیر، تا بالی ما آگاه نبودیم، حالی آگاه شدیم. انشالله ما ایره قید میکنیم، هر وقت کدام واقعی رخ بده ما انشالله اطلاع میدیم. ستړي مه شئ، ښه راغلاست. انشاءالله چې ښه به ژوند په خیر ده. قربان مو شم. ښکلی نوم مو راته ووایه لومړی. نوم مې نورالله ده، اصلا د کندهار یم، کلنی موقعیت کابل. ښه، دغه د اطفایي ریاست لخوا د ویشپاڼې دي. دا پاڼې دي چې خلک آګاه سي تر څو وروژنه منځته راځي باید 101 شمارې ته زنګ ووهي.
څومره ترې خوشحاله یې د دوی له فعالیتونو څخه؟ ولا فعالیتونو څخه یې خوشحاله یو، فعلا خو کار انشاءالله ښه روان ده، کار یې ښه روان ده. خو متاسفانه یو مشکل دا مشکل ده چې کار یې لږ چاند سلو ده. موږ غواړو چې مثال کار یو څه نو کوي په تیزوالي سره پیل کړي، نور هم مخته لاړ شي. یوازینی کار یې ښه ده، ټول ملت ځینې خوشحاله ده. انشاءالله د افغانستان په هر ولایت کې خصوصا په کابل کې خلک ډېر ځینې خوشحاله دي. اوروژنې ریاست له خلکو څخه غواړي چې 101 شمېرې ته په وخت زنګ وکړي ترڅو د ناوړه پیښو مخنیوی وشي. هر جور هستی بخیر قراری انشاءالله هوا قراری از ریاست اطفایه آمدم په امیدی به خاطر که عریق کدام عریق نشود کدام چیز دیگه نشود، به خاطر که آگاهی آمدم که آگاهی بتم که اینی طور است یا اطفایه اینی چیز است. تو را خبر کردم که به امیدی هر وقت که خدا نخواسته کدام گپ شود برای ما زنگ دی، ما 24 ساعت در خدمت تو هستیم. دیگه یا کدام مشکل شود یا هر چیز آگاهی آمده اینجا نوشته است، دیگه کلش رو بخون که هر کدام مشکل بود و خیر بود، علامت باشه. سلام علیکم. رور سره مس جوړ بخیر کړی پیښه د اوروژنې او لوی ریاست خرغله ما ته غواړم چې آگاهی آمده درته درکم د اوروژنې په باره کې. نو هغه موږ دغه شعر د همدغه کې هر څه لیکلي دي او هغه شی چې د اور د لامل ګرځېږي هغې نه باید خودداري وسي او موږ ته په 101 شمېره باندې هر وخت موږ خدمت کړي 24 ساعت. څه خدمت خو نشته. قدرمن لیدونکو دا هغه راپور و چې موږ د کوټسنګي له بازار څخه تاسو ته وړاندې کړ. اطفایې لوی ریاست دغه کړنې د خلکو د خوښۍ او د نیکمرغۍ سبب وګرځېدې. خلک ترې راضي وو او ټولو هیوادوالو یې ښه راغلاست وویل. تر بل راپور پورې چې ستاسو حضور ته حاضرېږو په لوی او بښونکي مهربان خدای تعالی سپارو. هر ځای چې وئ سوکاله او د امن په غېږه کې اوسئ.